الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو او اوریدونکو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې حلقې د درس موضوع ده وسیله او د وسیلې ډولونه. دې کې شک نشته چې الله سبحانه وتعالی د دنیا عالم د اسباب ګرځولې ده او د هر څه دپاره یو سبب وي، وسیله یي. او د مؤمن او مسلمان دپاره الله سبحانه وتعالی ډېر اسباب او وسایل پیدا کړي دي چې د دې اسباب او وسایلو د استعمالولو سره، په کار اچولو سره د الله سبحانه وتعالی بندگی کولی شي او هغه ته ځان پې نږدې کولی شي. د دې وجې نه چې کوم آیت کریمه هغه ما تلاوت که د سورة مائده 15 نمبر آیت دی. الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې یو درې څلور خبرې ذکر کړي دي. اول دا چې دا خطاب هغه مؤمنانو ته یې کړی، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای د ایمان خاوندانو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، د ایمان په صفت متصف یې. معنا دا چې دغه خطاب موږ او تاسو ته دی، او دا هغه خطاب دی چې قرآن کریم کې تقریبا 9 ځایه یو کم 90 کرته الله سبحانه وتعالی په دې خطاب سره مؤمنانو ته خطاب کړی، یا په بل تعبیر الله سبحانه وتعالی په دې صیغې سره او په دې الفاظو سره یو کم 90 کرته په قرآن کریم کې مؤمنان مخاطب کړي دي. او په دې باندې یو عالم چې هغه په مسجد النبوي کې مدرس او په جامعه اسلامیه کې استاد هم پاتې شوی، او موږ به د هغه درسونو ته په مسجد النبوي کې کله ناکله کېناستلو، چې هغه شیخ ابوبکر الجزائري، د هغه تفسیر دی ایسر التفاسیر په 4 جلده کې ډېر اسانه او مفید تفسیر دی.
هغه په دې باندې یو کتاب لیکلی په دې آیتونو او نوم یې دی نداءات الرحمن لاهل الایمان. هغه اوازونه چې الله کړي دي ایمان والاو ته. نو یو په هغه آیتونو کې دقه آیت دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا. عبدالله ابن مسعود وایي چې کله د قرآن کریم په آیتونو کې د داسې آیت ولیده فاصغ سمعک، غوږ به ته کېږدې په آرام سره، یا به د خیر خبرې چې تا ته پې امر کېږي او یا به د شر خبرې تا به د دې شر نه منع کوي، ته به د هغې نه منع شي. او په دې آیت کریمه کې شک نشته چې الله سبحانه وتعالی د خیر خبره کړې، د تقوا خبره کړې، د وسیلې خبره کړې، د جهاد خبره کړې، د فلاح او کامیابی خبره کړې. نو څه یې فرمایلي دي اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، وابتغوا الیه الوسیله، او بیا دې الله سبحانه وتعالی لره وسیله ولټوئ. وسیله په معنا د قربت او قربان سره، یا په پښتو کې چې هغې ته نزدېکت وایي، الله ته نزدېکت حاصله کوي. ای ورونو، هر مؤمن مسلمان هغه کوشش کوي، هغه خواري کوي، هغه عبادت کوي، هغه مشقت تیروي، هغه بندگی کوي، هغه مال لګوي، هغه ځان قربانوي، هغه بچي قربانوي د دې په خاطر چې الله سبحانه وتعالی ته ځان نږدې کړي، د هغه رضا حاصله کړي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی په باب د وسیلې کې چې دا زموږ موضوع ده، دو آیتونه دي په قرآن کریم کې. یو دغه آیت د سورة مائده چې 35 نمبر آیت دی، امر راغلی په وسیلې سره، د وسیلې په لټون سره، وابتغوا الیه الوسیله. وسیله په وزن د فعیله دی، معنا ده هغه قربت او نزدېکت الله ته ولټوئ. او چې کله قرآن کریم تفاسیر وګورئ، معتمد تفاسیر، که هغه تفسیر ابن کثیر دی، که تفسیر معالم التنزیل دی، که هغه تفسیر ابن جریر طبری هغه دی، که هغه تفسیر قرطبی دی، که تفسیر کبیر دی، او ګڼ شمېر تفاسیر. بلکې که زه مبالغه ونه کم چېرته چې د اهل سنه والجماعه تفسیر راوالی من المتقدمین والمتأخرین، مخکینی او رستنی، نو په دې ځای کې وسیلې نه مراد هغه څه شی دی؟ الایمان والعمل الصالح. الله لره ایمان پیش کوي، الله ته وسیله ایمان کې عمل صالح کوي. چېرته به دا ونه مومې چې دلته یې وسیله په معنا د ذوات فاضله اخیستي، وسیله په معنا د شخص او شخصیت پرستی راخیستي، دا څوک په تفاسیرو کې نشي موندلی، دا څوک په احادیث صحیحو کې نشي موندلی. او بل آیت هغه د سورة الاسراء چې سورة بني اسرائیل ورته وایي، 15مه سپاره ده، هلته یو آیت دی، په هغې کې هم دقه د وسیلې ذکر دی. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه. مؤمنان مسلمانان هغه خلک دي چې هغوی رب ته آواز کوي، د رب بندگی کوي او رب ته پلټنه کوي او هغه ته وسیله او قربت حاصلوي، لټون کوي د هغې چې کوم یو د دوی هغه الله ته نږدې او مقرب دی، او بیا د الله جل جلاله د رحمت امید لري، او د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه یریږي هم. نو دا دو آیت دي د وسیلې هغه ذکر راغلی. لویه وسیله ورونو هغه بندگی ده، لویه وسیله هغه ایمان لرل دي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. د رب بندگی به کوې تر هغه پورې چې تاله مرګ راشي، تر مرګه به ته د الله سبحانه وتعالی بندگی کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي واعبد الله مخلصا له الدین. الله لره به اخلاص کوي،
بندگی به په اخلاص بناوي یو الله ته به رامدد شوی یو الله به حاجت روا ګڼي یو الله به غیبدان مشکل کشا او حاجت روا او معبود ګڼي دا د الله ته قربت او وسیله ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله من خاص تا بندگی کو او خاص تانه استعانت غواړو دا د وسیله الله ته قربت وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله فیصله کړي چې رب ستا دی تاسو به بندگی نه کوئ ما سوا د الله نه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء او مخلوق تم چې الله امر کړی د بندګۍ کړی د توحید کړی د ایمان کړی هغه لره به عبادت کوئ 100 مسلمانان به ځان جوړوئ نو دې وجې نه په باب د وسیلې کې قدرمنو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مستقل کتاب لیکلی التوسل والوسیله او د وسیلې لغوي معنی اصطلاحي معنی د وسیلې ډولونه هغه وسیلې جایز دي هغه وسیلې ناجایز دي هغه وسیله چې شرکی ده هغه وسیله چې هغه شرعي ده بیا هغه تقسیم د وسیلې شرکی هغه تقسیم د وسیلې شرعي او هغه جایزه وسیله د هغې مثالونه هغه شرکی وسیله د هغې مثالونه هغه بدعي وسیله د هغې ډولونه نو هغې کتاب ته تاسو مراجعه کولی شئ لیکن په اختصار سره د وسیلې په باره کې هغه دا دی ورونو چې وسیله اول دوه قسمه ده یو شرکی وسیله ده او یو شرعي وسیله ده شرکی وسیله لکه د مشرکینو چې هغو به ویلې هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هغو به د بوتانو او د مخلوق بندگی او عبادت کو او بیا به ویلې دا زمونږ سفارشان دي دا زمونږ شفاعتګر دي دا زمونږ هغه وسیلې دي دا شرکی وسیله ده ناروا ده حرام دی یو شرعي وسیله ده شرعي وسیله هغه بیا په درې قسمه ده یو وسیله ده التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته چې په تیر درس کې موږ د هغې پوره وضاحت وکړو چې د الله نومونه صفتونه هغه ته وسیله کړي دا جایز وسیله ده شرعي وسیله ده بهترینه وسیله ده یو توسل دی بالاعمال الصالحه چې الله ته خپل اعمال نیک اعمال وسیله کړي او دغه آیت چې ما ذکر که دقه په دې کې مراد دی وابتغوا الیه الوسیله او بیا وروسته د دې وسیلې یو مصداق ښودلی مثال ښودلی وجاهدوا فی سبیله جهاد وکړه د الله په لار کې دام وسیله ده لعلکم تفلحون او په دې سره به ته کامیابیږي او دغه شانته په احادیثو کې هم ډېر دا مثالونه دي او شته موجود دي لکه هغه حدیث د اصحاب الغار چې 3 تنو او اوږد حدیث دی په صحیحینو کې خلاصه یې دا چې 3 کسانو په سفر روانو او باران هغه زیات شو ګټې د غار ته ننوتل او ګټه او تیږه غټه راله د غار په خولو کې او په دوه پسې غار بند کړ نو دوی د وتو امکان نه نو هر یو ویل چې څه اعمال هغه موږ کړي الله ته به وسیله کو نو ایسته هغو څه داسې ښایسته عملونه کړي چې د هغې تفصیل هغه به بیا انشاءالله وکړو چېرته په یو درس کې نو الله ته هغه اعمال خپل وسیله کړه نو هر یو چې اعمال خپل وسیله کړه هغه تیږه به وښویېده آخر چې دریم آخري ملګرې اعمال وسیله کړه الله سبحانه وتعالی هغه کاڼی او تیږه د غار نه اخوا کړه او دوی ایسته نجات ومومه او الله سبحانه وتعالی د هغوی دعاګانې هغه قبولې کړي دا زموږ او ستاسو دپاره یو لوی دلیل دی درېیمه وسیله هغه توسل الله ته بدعاء المسلم الحي الحاضر الصالح چې ته یو مؤمن مسلمان ته هغه ته ووایې چې زما دپاره دعا وکړه زما دپاره دعا وغواړه زما دپاره د الله نه ته
دعا وغواړه چې زما الله دا حاجت پوره کړي، مال صحت راکړي، زما بچي نیک سالي کړي، مال علم نافع نصیب کړي، نو دا بالکل جایز دی. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ورته چې کله به حج او عمرې ته تله نو هغو ته به ویلې چې یا اخي لا تنسانی، ای وروره ما هېر نه کې په خپلو دعاګانو کې. صحابه کرام به چې یو بل سره مخ شو او هغو به د یو بل نه دعاګانې غوښتې، او دا یو وسیله ده د هغه جایزو وسیلو نه. د دې وجې نه هغه علماء کرام چې هغو علماء سوء ورته ووایو، ځکه دا علما په یو قسم کې نه دي، علما هم څو قسمه دي. لکه بعضې علما شیخ ابن العثیمین په خپل کتاب الممتع چې دا شرح د زاد المستقنع دی، په هغه کې علما یې درې قسمه کړي. یو علماء الامه د عوامو عالمان دي چې د عوامو په مزاج باندې چلیږي. یو علماء المله چې هغه د دین د قرآن د سنت دعوتګران دي، علمبرداران دي او علما دي. هغه علما هغه بهترین علما دي، د چا لحاظ نه کوي، د چا پروا نه ساتي، حق وایي، قرآن بیانوي، حدیث بیانوي. او یو علما هغه علما دي چې هغه علماء الدوله. نو په دې درې واړو علماو کې هغه ډېر ښه تفصیل کړی. هغه علما چې الله سبحانه وتعالی نه ویریږي هغه علماء المله دي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي انما یخشى الله من عباده العلماء. الله نه چې یریږي هغه علما چې هغه د ملت علما دي، د قرآن علما دي، د حدیث علما دي، هغه د الله سبحانه وتعالی نه ویریږي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله اوچتي کړي دي په تاسو کې د مؤمنانو درجې او بیا په مؤمنانو کې د دقسې علماو درجې. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالی فرمای گواهی کوي الله او بیا گواهی کوي هغه ملائکه او بیا گواهی کوي علما. نو دا هغه علما چې هغه د حق علما دي، هغه دغسې د وسیلې او د توسل وضاحت په قرآن و سنت سره دغه شانته کړی، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. او بعضې چې ګمراه دي او خلک ګمراهۍ ته دعوتوي نو هغه د دې وسیلې نه کله وایي دا وسیله د ذوات فاضله ده، دا وسیله هغه اشخاص دي، کله به درته وایي ولی الله ته وسیله که، قبر الله ته وسیله که، او فلان و فلان هغه زیارت الله ته وسیله که. دا چرته وسیله ورونو ثابته نه ده او نه جایزه ده چې صحابه دې راشي د پیغمبر علیه السلام چې اطهر الجسد افضل الانبیاء او سید الانبیاء امام الانبیاء چې هغه قبر ته صحابي دې درېدلي او د هغه قبر دې الله ته وسیله کړي، بلکې لویه وسیله بهترینه وسیله هغه د الله نومونه دي، صفتونه دي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام به دا وسیلې کولې چې اللهم انی اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. دا دعاګانې به ویلې، الله نه به خپل حاجت غوښت. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو حاجتونه پوره کړي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد